بیا پیلاتوس عیسی بوتلو او په کوړو یې ووهلو او سپایانو د ازغو تاج جوړ کو او هغه ته په سر کو او هغه ته کاسني چوغه ور واغوستا هغوی هغه له راتلل او ورته ویل ای د یهودیانو باچا سلامت او په مخ په سپېړه ورکوله یو ځل بیا پیلاتوس بهر راووته او یهودیانو ته وویل چې وګورئ زه هغه تاسو له بهر راولم چې تاسو خبر شئ چې ما د هغه خلاف هیڅ جرم ونه موندلو نو عیسی بهر راغلو د ازغو تاج یې په سر او کاسني چوغه یې اغوستې وه پیلاتوس هغې ته وویل وګورئ دا هغه سړی دی کله چې مشرانو امامانو او د خدای د کور محافظانو هغه ولیده هغې چغې کړې دی په سولۍ رازوړن کوي دی په سولۍ رازوړن کوي پیلاتوس هغې ته وویل چې دی بوځئ او په خپله یې په سولۍ کوي ځکه چې ما د ده خلاف هېڅ جرم ونه موندلو یهودیانو هغه ته جواب ورکړ چې موږ سره شریعت شته او د هغه شریعت په مطابق دی د مرګ لایق دی ځکه چې ده د خدای پاک د زوکېدو دعوه کړې ده کله چې پیلاتوس دا واورېدل نو هغه نور زیات یرې واخیستلو هغه خپلې کیلې ته بیا دننه شو او د عیسی نه تپوس وکړ چې ته د کوم ځای نه راغلی خو عیسی ورته هېڅ جواب ورنه کړ نو پیلاتوس هغه ته وویل ته ما سره خبرې نه کوې څه تا ته دا معلومه نه ده چې ما سره دا اختیار شته چې تا آزاد کم او دا اختیار هم را سره شته چې تا په سولۍ کم عیسی هغه ته جواب ورکړ چې ستا به په ما باندې هېڅ اختیار نه وی که چېرې دا د بره نه تا ته نه وي درکړې شوې په دې وجه چا چې زه تا ته په حواله کړی یم هغه د لوی ګناه مجرم دی د هغه ساعت نه پس پیلاتوس ډېر کوشش کولو چې هغه آزاد کړي خو یهودیانو چغې وهلې که تا دا سړی آزاد که نو ته د رومي کیسر خیرخوا نه یې هر څوک چې د بادشاه کېدو دعوه کوي هغه د رومي کیسر مخالفت کوي کله چې پیلاتوس دا خبرې واورېدلې نو هغه عیسی بهر راوویستو او د عدالت په کرسۍ هغه ځای کېناسته چې دونکاچه ورته وایي یا په ارامي ژبه کې ورته ګپتا وایي د غرمې په وخت کې چې د فصح اختر د تیارولو ورځ وه پیلاتوس یهودیانو ته وویل وګورئ دا د ستاسو بادشاه هغې چغې سورې جوړې کړې پوهېږئ پوهېږئ په سولۍ کا پیلاتوس هغې نه تپوس وکړو ستاسو بادشاه په سولۍ کوم څه مشرانو امامانو جواب ورکړ چې زمونږ خو د کیسر نه بغیر بل بادشاه نشته بیا پیلاتوس عیسی هغې ته د سولۍ کولو دپاره په حواله کړ نو هغې عیسی بوتلو او هغه خپله سولۍ په خپله پورته کړې وه او هغه به هر هغه ځای ته لاړو چې ورته د کوپړو ځای وی او په ارامي ژبه کې ورته ګولګته وی هلته هغې هغه په سولۍ که او ورسره دوه نور هم یو ښي لاسته او بل ګس لاسته او عیسی د هغې په منځ کې و